سلامونه ګران دوستان مې اوله بیا هم ښه راغلاست بلې ویډیو ته. په نوې ویډیو کې مې تاسو ته بیا هم د فری مایننګ داسې یو ښکلی ایرډراپ درته دا زبردست ایرډراپ مې درته وویل چې په دغه ایرډراپ کې د کار کولو سره تاسو کولی شئ انلاین پیسې ډالر ترلاسه کړئ. نو ملګرو ویډیو تر پایه ورکړئ، ویډیو هم چېرته خوښ ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ. نو ملګرو دغه ایرډراپ به د PAWS په نامه دغه ایرډراپ چې دا د بلیم ایرډراپ دی، د هم حمایت کوي او نور په ټویټر کې کوم پاڼې وګورئ د حمایت کوي، یعنې د ملاتړ کوي. ملګرو نو دا ډېر غټ ایرډراپ ده. په دې ایرډراپ کې کولی شئ زر ته زر راسه پکې ګډون وکړئ او په دې کار شروع کړئ تر هغو فري سکې یا فري مایننګ پیسې ترې وګټئ. نو ملګرو زه اوس غواړم دغه ټول برخې درته تشریح کړم چې کومې برخې لري څنګه کار پرې کېږي، ټول برخې درته ښیم. نو ملګرو که د دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی دی، دغه تاسو کولی شئ راسه پکې جوین شئ او په دغه کې کار شروع کړئ. او که چېرته هغلته نه یې نو زما ټلګرام چینل کې زما ټلګرام چینل لینک به هم د ویډیو په ډسکرپشن کې وي. نو ملګرو تاسو کله راغلئ په دغه روبات کې، په دې کې اول داسې یو صفحه تاسو ته راوړي. دلته تاسو ته یو څه فري مایننګ یا فري سکې درکړي. ګورو ما ته 11320 فري مایننګ یا فري سکې راکړي دي. دغه فري مایننګ یا فري سکې چې دی دا یې دلته ملګرو دغه د ده لپاره کړي چې ما مخکې د نور ایرډراپونه جوین کړي وو، لکه نوټ کوین ایرډراپ چې وو، ډاګس ایرډراپ چې وو، همداسې همسټر ایرډراپ وو، همداسې نور ایرډراپونه چې ما ملګرو کار پرې کړی دی. نو دغه طریقې ما ته یې فري سکې دلته راکړي دي. نو راځه ملګرو په دې کې اول تاسو کولی شئ په دغه ځای کې ورته کلیک کړئ جوین کمیونټي باندې تاسو ورته کلیک کړئ. نو دا د دې کمیونټي مثلا کمیونټي چینل چې دغه به ورته جوین کړئ، هغه به ورسره فالو کړئ ورته. نو تاسو ته یو څه اندازه فري سکې درکوي. او نور مهم ملګرو ته راځئ په دې کې تاسو ورته کلیک کوئ چې کونیکټ والېټ. په دې کونیکټ والېټ تاسو ورته کلیک کوئ او خپل ټون کیپر والېټ ورسره کونیکټ کوئ. مثلا د ټون کیپر سره کلیک کوئ او خپل ټون کیپر والېټ ورسره کونیکټ کوئ. او بل ملګرو په دې کې نور مهم څه دی دلته د دې لیډش بورډ. په دې لیډش بورډ ورته کلیک کوم ملګرو، دا چې ده دلته باندې ورته کلیک کوم ملګرو. نو دلته هغه کسان ښیي چې ډېرې سکې پکې ټول کړي دي. دلته ګورئ ملګرو تاسې اولنی نفر هم کتلی شئ، دوم کتلی شئ، درېیم کتلی شئ. نو چا چې ډېرې سکې پکې ټولې کړي دي نو هغه کسان دلته ښیي. او بل راځه ملګرو په دې کې پرنټ داسې دی. په دې پرنټ تاسو کله ورته کلیک کړئ نو دې کې تاسو کولی شئ چې خپل ملګري ورته راوغواړئ. په دې کې انوایټ باندې تاسو ورته کلیک کوئ. کله هم چې انوایټ باندې ورته کلیک کړئ نو دلته راځي کاپي لینک. دا کاپي لینک باندې ورته کلیک کوئ او په واتساپ مسنجر هر شي کې تاسو خپل ملګري ته لیږلی شئ. او بل راځه ملګرو په دې کې چې دا د ایرن په نامه ده، چې دا په ایرن باندې ورته کلیک کوم. په دې ایرن باندې چې کله ورته کلیک کړئ نو لږ شیان درته انتظار به دلته ټاسکونه تاسو راوړي. دغه ټاسکونه تاسو ورته کمپلیټ کړئ نو تاسو ته فري سکې. ګورو ملګرو ته چې لیکلي دي دلته لیکلي فالو ټویټر، یعنې مثلا ایکس باندې ټویټر باندې ورته فالو کړئ نو تاسو 2000 فیوس کوین درکوي. نو دلته زه سټارټ باندې ورته کلیک کوم. دا طریقه در ښیم چې دا ټاسکونه څنګه ورته کمپلیټ کړي. ګورو ملګرو دغه صفحه ده د ټلګرام یا دغه تقریبا 1.1 میلیون فالوورز. دلته زه فالو باندې ورته کلیک کوم چې ده بېرته شاته راځم او دلته راځم بیا ورته دلته ګورئ چک باندې ورته کلیک کوم چې ده نو دلته بیا ګوره کلیم باندې ورته کلیک کوم. دا ستو کمپلیټ. دلته راځم بیا د هوم باندې ګورم ملګرو 14000 سکې شوي دي. نو په دغه ایرن کې به تاسو کولی شئ ملګرو چې خپل کوم ټاسکونه چې تاسو ته درکوي نو دلته ورته کمپلیټ کړئ. پارټنر باندې ورته کلیک کوم. جان بلوم چینل ملګرو تاسو کله ورته کلیک کوئ نو دلته ګوره په دې سټارټ باندې ورته کلیک کوئ. په دې سټارټ زر سکې درکوي. سټارټ باندې زه ورته کلیک کوم. بیا ملګرو ګوره دلته روان ده چې شي بلیم راوخته څه ده. نو دا خو ما مخکې نه جوین کړی. بېرته راځم ورته دلته بیا ورته کلیک کوم چې باندې چک باندې څه ده. په دې چک ورته کلیک کوم چې ما ته دغه 3000 پوینټس چې دي دغه هم راکوي. بېرته راځم هم باندې ورته کلیک کوم. نو ګوره ملګرو زما 14000 سکې شوې. نو دغه کوم هغه سکې چې ملګرو دی په دې ایرن باغ کې راځي. په دې ایرن باغ کې تاسو کولی شئ چې داسې ښه سکې واخلئ. نور په دې کې نه ټپ ټپ ستا هېڅ شی نشته چې تاسو ملګرو ټپ ټپ وکړئ یا بل شی پکې وکړئ نو تاسو ته فري سکې درکوي. فقط که چېرته سکې هم راځي په دې ایرن باغ کې راځي تاسو ته به ټاسکونه راځي. ټاسکونه تاسو ورته کمپلیټ کوئ نو تاسو ته یو څه اندازه فري سکې درکولی شي. نو ملګرو دغه ایرډراپ له لاسه مه ورکوئ. دغه ډېر غټ ایرډراپ دی. دغه څخه ډېر غټ ملاتړ روان ده. د بلیم ایرډراپ چې ده خپله دغه ملاتړ کوي. نو ملګرو دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړي. دغه تاسو کولی شئ راسه پکې جوین شئ او په دې کې کار شروع کړئ. نو ملګرو دا وه زموږ یو نوی ویډیو. که ویډیو هم چېرته خوښ شوي ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو خدای سپارم. الله په امان. مخ ته مو ښه شه.